معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې فیوچر کنټینیوس ټینس د کړی دی او نن به فیوچر پرفیکټ ټینس سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. سټرکچر نمبر 2 فیوچر پرفیکټ ټینس. فیوچر پرفیکټ ټینس ته پښتو ژبه کې فعل مستقبل مکمل ورته وایي. د فعل مطلب د کار عمل، هغه سنټنس یا جمله یا کار یا عمل چې په کوم کې وخت یا زمانه وي. مستقبل مطلب د را روان وخت، راتلونکی وخت. مکمل مطلب د کوم چې پوره سوی وي، سر ته رسېدلی، پای ته رسېدلی وي یا تکمیل ته رسېدلی وي. نو معزز کتونکو کومې چې په را روان وخت کې، راتلونکي وخت کې چې کوم کار به کیږي نو هغه ته فیوچر ټینس وایي. او بیا په دې کې چې دی بیا فیوچر انډیفینټ ټینس ده، فیوچر کنټینیوس ټینس ده، فیوچر پرفیکټ ټینس ده، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده. نو دا بیا خپل خپل پارټیشن یا زمرې لري. نو په دې ټینس کې هغه جملې لکه چې زه ورځم هغه به کار کړی وي، لکه زما ورتلو نه مخکې به هغه تللی وي. نو داسې سنټنس یا جملې چې وي چې کوم په را روان وخت کې یا په راتلونکي وخت کې به هغه کار پوره سوی وي، نو بیا داسې سنټنس یا جملې چې دي هغه په فیوچر پرفیکټ ټینس کې استعمالیږي. د ترجمې نښه نشانې. د دې ټینس یوه نښه دا دی چې کله د پښتو ترجمې کې با یا با راسي نو دا د فیوچر ټینس نښه یا نشانې ده. په اسانه معنو باندې دا مطلب ده چې کله د پښتو سنټنس یا جمله کې په منځ کې یا آخر ته با راسي نو بیا دا غټه نشانه ده یا نښه ده د فیوچر ټینس. او دویمه نښه چې کله د پښتو ترجمې کې آخر ته به وي وغیره راسي نو دا د فیوچر پرفیکټ ټینس نښه یا نشانه ده. کله چې سنټنس یا په جمله کې د پښتو ترجمې کې به راسي نو بیا به دا سنټنس یا جمله هغه سنټنس یا جمله وي چې کوم په فیوچر کې په مستقبل کې کار به پوره سوی وي یا به مکمل سوی وي یا به پای ته رسېدلی وي. نو دا دومه نشانه چې ده دا بیا خاصه فیوچر پرفیکټ ټینس والا نشانه ده. او جمله په جوته سره مکمل وي. نو جملې نه هم دا پته لګېږي چې آیا دا جمله مکمل سوې ده یا پای ته رسېدلې ده. نو دا هم درېیمه نشانه ده چې سنټنس یا جمله کې به چې کوم فعل وي، کار وي، هغه به پوره سوی وي یا به مکمل سوی وي. تفصیل د ورب درېیم حالت لګېږي، یعنی که د ورب چې کوم حالت دی هغه به تھرډ فارم لګېږي، درېیم حالت به لګېږي. شل او ویل سره به هیو هم لګېږي. شل او ویل سره به د هیو اضافه کېږي یا به ورسره زیاتوالی کېږي. منفي جمله جوړولو دپاره ناټ به د هیو نه اول لګېږي. مطلب دا ده چې کله شل یا ویل ولګېږي بیا به ناټ لګېږي، بیا به ناټ نه بعد هیو لګېږي. نو دلته داسې لیکلی ده کله په دې باندې د سړي ذهن نه خلاصېږي چې آیا دا بس اول څرنګه راځي. نو اول دا مطلب دی چې ویل او شل چې دا دې نه بعد به ناټ لګېږي بیا به هیو لګېږي. نو په دې چې کوم اسانه نشانه ده نو د دې شارټ کټ دا دی چې ناټ به د هیو نه اول لګېږي، یعنی که د هیو نه به اول یا مخته لګېږي. او سوالیه جمله جوړولو دپاره شل او ویل به د جملې په سر، په سټارټ یا په شروع کې لګېږي. چې کله ترې سنټنس یا جمله انټراګیټیو یا سوالیه جوړولو ضرورت وي نو بیا چې کوم دغه هیلپینګ ورب چې د شل او ویل دا به د سنټنس یا د جملې په سر، په سټارټ کې راولي.
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जुमला जोड़वलो तरीका जोड़क या बनावट नो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंस या जुमला जोड़वलो तरीका पर दे शान बांधी या पर दे डावल बांध दा तो सेंटेंस या पर जुमला की बावल आवल सब यानी कि सब्जेक्ट पर लगेगी फाइल पर लगेगी लेकिन दल तचे ही लगे दलेगा प्लस एच वी ब्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी लेकिन दल तचे विल लगे दलेगा ब्या प्लस हैव ब्या हैव लगेगी द हम हेल्पिंग वर्ब दल लेकिन दल तचे हैव लगे दलेगा दलता प्लस वी मतलब द वर्ब फेल नो ब्याबा वर्ब लगेगी लकदल तची पास्ट लगे दलेता तो वर्बा द्रयम हालत लगेगी ब्या प्लस ओब्ज ब्याबा ऑब्जेक्ट लगेगी लकदल तची बी ए लगे दलेता नो दा मिसालों ने खब तवज्जो सरा वार वी अवे गोरे he will have passed बी ए आगबा बी ए पास कड़ई वी नो दल तचकुम ही दे द सब्जेक्ट द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट की दे देना बाद से दे हेल्पिंग वर्ब दा या देना बाद वर्ब दे और आखिर तक दे द ऑब्जेक्ट दा he will not have passed बी ए हागबा बी ए पास कड़ई नवी नो दल तो हम कुम ही दे द सब्जेक्ट था द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट की दे देना बाद हेल्पिंग वर्ब दा देना बाद से दे नॉट द नेगेटिव द मनफी दा will he have passed बी ए आया हागबा बी ए पास कड़ई वी नो दल तो हम कुम दा विल दे द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट की लगे दले दा दे द पारा लगे दले दा दे सेंटेंस या जुमले ना इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस या जुमला जोड़ा सी ब्या देना बाद से दे ही सब्जेक्ट दा और ब्या देना बाद से दे हैव दा देना बाद वर्ब दे आखिर था ऑब्जेक्ट दा चिकल सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी नो ब्या बाद दा से सेंटेंस या द जुमले आखिर था द क्वेश्चन मार्क से दा लगवल हम जरूरी वी will he not have passed बी ए आया हागबा बी ए पास कड़ई नवी नो दलता चे हम कुम विल दे द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट के दे अब दे द पर दे चे दे सेंटेंस या जुमले ना इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस या जुमला जोड़ा ही सब्जेक्ट द नॉट नेगेटिव मनफी दा नो दा नॉट दलता दे द पर लगे दले द सेंटेंस या जुमला पर यौ वक्त इन वन टाइम अगर इंटरोगेटिव सवालिया हम भी और नेगेटिव मनफी हम भी नो ददा से सेंटेंस या जुमले से कुमा पर यौ वक्त इन वन टाइम अगर इंटरोगेटिव सवालिया हम भी और नेगेटिव मनफी हम भी नो ब्याबा ददा से सेंटेंस या जुमले आखिर था हम द क्वेश्चन मार्क से दे या द इंटरोगेटिव मार्क से दा नो दा लगवल ब्या जरूरी वी दे विल हैव एक्टेड अपॉन देयर फादर्स एडवाइस हागोई बा दपलार पर नसीहत बांधी अमल कड़ई वी नो दल तो हम कुछ दे द सब्जेक्ट दा द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट के दे देना बाद से दे हेल्पिंग वर्ब दा या देना बाद से दे एक्टेड अपॉन द वर्ब दे ब्या दा आखिर था ऑब्जेक्ट दा दे विल नॉट हैव एक्टेड अपॉन देयर फादर्स एडवाइस आगोई बा दपलार पर नसीहत बांधी अमल कड़े नेवी नो दल तो हम कुछ दे द सब्जेक्ट था सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट के दे देना बाद हेल्पिंग वर्ब दे ब्या देना बाद से दे not negative the मनफी दा he will have decided to continue education हागबा तालिम रवान सातलो या तालिम जारी सातलो इरादा या फैसला बय कड़िए वी नो दल तो हम कुछ ही दा सब्जेक्ट था सेंटेंस या जुमले पर स्टार्ट के दे देना बाद हेल्पिंग वर्ब दा ब्या देना बाद से दे वर्ब द वर्ब वन दा टू प्रेपोजिशन दा
verb دا verb 2 دا education object دا he will not have decided to continue education هغه به تعلیم جاری ساتلو اراده یا فیصله کړې نه وي نو دلته هم هی چې دا سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی او دینه بعد ویل هیلپینګ ورب دا دینه بعد ناٹ نیگیټیو ده they will have agreed to support Ali هغوی به د علي مدد یا کومک یا تعاون کولو باندې راضي یا رضامند سوي به وي نو دلته هم کوم چې دی دا سبجیکټ او سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی دینه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دینه بعد ورب دی ورب 1 دی بیا 2 پریپوزیشن ده بیا ورب دی ورب 2 ده علي چې دی دا آبجیکټ ده they will not have agreed to support Ali هغوی به د علي مدد کومک یا تعاون کولو باندې راضي یا رضامند سوي به نه وي نو دلته هم کوم چې دی دا سبجیکټ دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی دینه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دینه بعد چې دی ناٹ نیگیټیو دا منفي ده he will have forbidden Ali to support me هغه به علي زما سره تعاون کومک یا مدد کولو څخه به منع کړی وي نو دلته هم کوم چې هی دا سبجیکټ دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی دینه بعد هیلپینګ ورب دا بیا دینه بعد چې دی ورب دی علي چې دی دا آبجیکټ هم دی او سبجیکټ هم دی دا پریپوزیشن دا ورب دی او دا می چې دی دا آبجیکټ ده he will not have forbidden Ali to support me هغه به علي زما سره تعاون کومک یا مدد کولو څخه به منع کړی نه وي نو دلته هم هی چې دا سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی دینه بعد هیلپینګ ورب دا بیا دینه بعد چې دی ناٹ نیگیټیو ده دا د ویډیو پای موضوع کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه سوي نو بیا یې سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مخکنی ویډیو کې به فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس with time expression بس زده کوو تر هغه پورې د الله په امان